تصور وکړئ داسې نړۍ چې پکې یو ځواکمن هیواد هر څه کولی شي خو که همغه کار بل څوک وکړي نو هغه ته یرغلګر جنایتکار او د بشر دښمن ویل کیږي. دا کومه افسانه نه ده، دا د نن ورځې سیاست دی، دا د 2026 کال حقیقت دی او د دې حقیقت په مرکز کې یو نوم ولاړ دی، متحده ایالات او د هغه ولسمشر ډونالد ټرمپ. نن امریکا همغه لوبه کوي چې نړۍ له کلونو راهیسې ویني، خو دا ځل دومره بې شرمه، دومره ښکاره او دومره خطرناکه ده چې خندا نه بلکې ویره پیدا کوي. یعنی که زه وکاروم نو دا ستراتیژي ده، معامله ده، هوښیاري ده، خو که بل څوک همغه کار وکړي نو هغه دیکتاتور دی، جنگي مجرم دی او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. راځئ چې یو ستر حقیقت درکړو. کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې اوکراین زموږ د امنیت لپاره مهم دی ځکه چې ناټو زموږ تر دروازې راورسېده، نو امریکا او ټول لویدیځ هیوادونو چغې کړې چې دا یرغل دی، دا د دیموکراسۍ وژنه ده، دا د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه ده. بندیزونه ولګېدل، وسلې ولېږل شو او پوتین د نړۍ تر ټولو خطرناک انسان معرفي شو. خو همدا امریکا، همدا ډونالد ټرمپ کله چې وایي ګرینلینډ زموږ د امنیت لپاره اړین دی ځکه ممکن چین او روسیه هلته نفوذ پیدا کړي، نو ناڅاپه ژبه بدلیږي. دلته بیا دا یرغل نه بلکې ستراتیژي بلل کیږي، دا قبضه نه بلکې ډیل بلل کیږي، دا زور نه بلکې ملکي امنیت بلل کیږي. پوښتنه دا ده آیا نړیوال قانون یوازې د کمزورو لپاره دی؟ آیا اصول یوازې هغه وخت یادېږي چې مقابل لوری دی وسوي؟ دا یوازې دوګونه معیار نه دی بلکې دا خالصه زورواکي ده. دا د قانون واکمني نه ده، دا د ځنګل قانون دی چې پکې قوي کمزوري خوري. همدا منطق نن د نړیوال سیاست منطق ګرځېدلی او همدا وجه ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټوني ګوتریش په ښکاره وویل چې نړۍ د زور په لور روانه ده، نه د قانون پر لور. هغه وویل چې لوی قدرتونه ځانونه له قانون پورته ګڼي او همدا فکر د شخړو اصلي ریښه ده. کله چې قانون یوازې د نورو لپاره وي نو حتمي به جګړه کیږي. نن امریکا یوازې پر خپلو دښمنانو فشار نه راوړي بلکې پر خپلو نږدې ملګرو یې هم توره راایستلې ده. هغه هیوادونه چې له 15 کلونو راهیسې د ناټو تر چتر لاندې د امریکا تر څنګ ولاړ وو، نن هماغه هیوادونه د تعرفو، اقتصادي ګواښونو او سیاسي فشارونو ښکار دي. نو دلته داسې پوښتنه پیدا کیږي چې که ملګري هم خوندي نه وي نو بیا څوک خوندي دي؟ ګورئ دا کیسه یوازې د ویناو نه وه، دا د عمل مرحلې ته داخله شوه. ډونالد ټرمپ پر دښمنانو نه بلکې پر خپلو نږدې اروپایي ملګرو اقتصادي جګړه اعلان کړه. د ګرینلینډ د کنټرول په پلمه هغه په ډنمارک، جرمني، فرانسې، برطانیا او نورو ناټو غړو د درنو تعرفو ګواښ وکړ، داسې ګواښ چې د دوستۍ ټول تاریخ یې تر پوښتنې لاندې راوست. دا یوازې اقتصادي فشار نه و، دا یو ښکاره پیغام و. که زما خبره ونه منئ ستاسو اقتصاد به زیان وویني. همدلته د ناټو په غړو هیوادونو تر ټولو ستر ګزار وشو ځکه چې یو غړی بل غړی د اقتصاد له لارې ګواښي. خو که راشو نو په اصل کې ګرینلینډ دا معدنیات د ټسلا موټرونو، آیفون او حتی د F-35 جنګي الوتکو لپاره اړین دي. اوس مهال د دې ډیره برخه په چین کې ده او امریکا ښه پوهیږي چې که دا منابع خپل لاس کې ونه نیسي نو راتلونکي ټکنالوژي او جنګي ځواک به د چین په لاس کې وي. په همدې دلیل ټرمپ د ګرینلینډ د بشپړ کنټرول لپاره خپلې هڅې ډېرې جدي کړي. د هغه هدف یوازې سوداګریز نه و بلکې ستراتیژیک و. د ګرینلینډ لاندې د اربونو ډالرو په ارزښت معدنیات او پخوانۍ پټې پروژې شته چې د نړۍ ځواکونو د اوږدې مودې لپاره تعقیب کړي. دلته یوازې معدنیات نه دي بلکې ګرینلینډ د راتلونکو 100 کلونو لپاره د نړیوال تجارت د کنټرول یوه ستره نقطه ده. هغه څوک چې دا سیمه کنټرول کړي د نړیوال اقتصاد کنټرول به په خپل لاس کې واخلي. نو ټرمپ په دې ښه پوهیږي ځکه نه غواړي چې دا فرصت چین یا روس لاس ته پاتې شي. په 1980 لسیزه کې امریکا په ګرینلینډ کې د یو پټ ښار جوړولو هڅه وکړه چې د پروجیکټ آیس وارم په نامه یادېږي. دا ښار د یخ لاندې د B-52 بمونو او نور وسایلو لپاره پلان شوی و چې د سړې جګړې د وخت لپاره د ستراتیژیکو اهدافو سره تړلی و. خو د یخونو دوامداره خوځښت او فشار دا پټه پروژه له منځه یوړه. تونلونه ونړېدل او هغه پټ ښار د تل لپاره د یخونو لاندې دفن شو. همدارنګه په 1988 کال کې
د امریکا یو B-52 بم لیږدونکی جهاز د 4 هایدروجن بمونو سره په ګرینلینډ سقوط وکړو چې هغې پیښې ته بروکن آیرو ویل کیږي. اوس د ګلوبل وارمنګ له امله د یخونو ذوب کېدل د دې زهرجنو موادو د ښکاره کېدو خطر زیات کړی دی. ټرمپ د ګرینلینډ د کنټرول لپاره خپله جنجالي هڅه د ګولډن ډوم پروجیکټ تر نامه لاندې کوي چې د 115 میلیارډ ډالرو په ارزښت د دفاع سیستم جوړول پکې شامل دي. خو حقیقت دا دی چې امریکا د 1950 کال د تړون له مخې هلته مخکې هم ټول پوځي لاسرسی لري. نو پوښتنه دا ده ولې ټرمپ بیا هم د بشپړ کنټرول غوښتنه کوي؟ ځواب یوازې یو دی، د راتلونکي نړیوال تجارت، معدنیاتو او ستراتیژیکو سمندري لارو لپاره. ګرینلینډ یوازې د امریکا لپاره نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستراتیژیکه سره نقطه ده. هغه څوک چې دا سیمه کنټرول کړي د نړیوالو تجارتونو، معدنیاتو او حتی د نوې جنگي ټکنالوژي پر سر به واکمن وي. همداراز که اوس راشو او د ناټو غړو هیوادونو بحران ته، نو داسې ویلی شو چې ناټو هغه سازمان چې د دویم نړیوال جنگ وروسته د اروپا د خوندي ساتلو لپاره جوړ شوی و، نن ورځ د خپلو بنسټیزو اصولو له ننګونو سره مخ دی. د 1949 کال د تړون له مخې که د دې سازمان کوم غړي هیواد باندې برید وشي، دا برید به د ټولو غړو په وړاندې ګڼل کیږي او ټول به په متحدانه ځواب ورکوي. دا اصول د تیرو 15 کلونو لپاره د اروپا او نړۍ ثبات تضمین کړی. خو اوس په 2006 کال کې حالات بدل شوي. امریکا چې د ناټو مشري کوي خپله د دې تړون اصول تر پښو لاندې کوي. ګرینلینډ د ډنمارک برخه ده او ډنمارک د ناټو غړی دی. خو ټرمپ د شخصي اجنډا له مخې د دې سیمې بشپړ کنټرول غواړي. دا د نړیوالو اړیکو لپاره یو بېساری بحران دی. که امریکا د ګرینلینډ لپاره پوځي اقدام وکړي، د ناټو نور غړي لکه فرانسه، بریتانیا او جرمني به څه وکړي؟ د ناټو د اصولو له مخې باید د ډنمارک ملاتړ وکړي. خو آیا دوی کولی شي امریکا خپل لوی متحد ته مخالفت وکړي؟ په حقیقت کې دا د ناټو د داخلي بحران لومړی نښه ده. همداراز ګرینلینډ یوازې د امریکا شخصي اجنډا نه ده بلکې دا د نړیوال نظم یو حیاتي نقطه ده. ټرمپ د خپلې سوداګرۍ او ملي امنیت د دلایلو لپاره هڅه کوي چې د نړیوالو قوانینو پر ځای د زور قانون عملي کړي. که امریکا دا کار وکړي نو نړۍ به د زور قانون ته تغییر وکړي، نه د قانون زور ته. چین، روسیه او نور ځواکونه په دې ښه پوهیږي که امریکا د ملي امنیت په نامه د نورو هیوادونو خاوره کنټرول کړي نو دوی به هم د خپل اجنډا لپاره ورته اقدامات وکړي. روسیه کولی همداراز د چین او هندوستان ترمنځ به هم شخړه رامنځته شي او چین به هم د دې اصولو په اساس د اروناچل پرادیش د ساحې د نیولو لپاره خپل اقدام مشروع وګڼي. د دې ترڅنګ د کشمیر په شان حساسې سیمې هم د نوي نړیوال زور قانون تر اغیز لاندې راتلی شي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې ته مستقیمه زمینه برابروي. نو داسې ویلی شو چې ګرینلینډ یوازې د امریکا، چین او روس لپاره اهمیت نه لري بلکې دا د نورو هیوادونو لپاره هم مستقیم خطر دی. که نړیوال ځواکونه د ملي امنیت په نوم د نورو هیوادونو سیمې په زور ونیسي نو دا به یو خطرناکه دود رامنځته کړي چې د هر ځواکمن هیواد لپاره د نورو سیمو د نیولو جواز جوړوي. پایله دا کیسه یوازې د ګرینلینډ، امریکا، چین یا ناټو کیسه نه ده. دا د یوې داسې نړۍ کیسه ده چې پکې قواعد ورو ورو بدلیږي. نن که د زور کارول د ملي امنیت په نوم توجیه شي، سبا به دا منطق هر ځواکمن هیواد د خپلې خوښۍ لپاره وکاروي. همدا بدلون دی چې نړۍ اندېښمنه کړې ده. د نړیوال قانون کمزوري کېدل یوازې د لوی هیوادونو ترمنځ ستونزه نه ده بلکې هغه هیوادونه هم اغیزمنوي چې جغرافیوي، اقتصادي او سیاسي لحاظه کمزوري دي. تاریخ ښایي چې کله نړیوال اصول کمزوري شي نو تر ټولو لومړی زیان ضعیفه هیوادونو ته رسیږي، نه واکمنو ته. نو د افغانستان لپاره دا یو مهم درس دی. د نړۍ بدلونونه باید یوازې د خبرونو په توګه ونه لولو بلکې د عبرت په سترګه ورته وګورو. هوښیارتیا، بېطرفي او د ملي ګټو ساتنه هغه لارې دي چې کولی شي یو ملت د لویو قدرتونو د شخړو له منفي اغیزو خوندي وساتي. نن نړۍ د زور او سیالۍ په لور روانه ده، خو تلپاتې بری د جګړې نه بلکې د عقل، تدبر او متوازن سیاست په لاس راځي. راتلونکی د هغو ملتونو دی چې له احساساتو نه بلکې له پوهاوي سره پریکړه کوي.